قدرمن لیدونکو دغه ننګرهار پوهنتون ده. لومړنی انتخاب چې ما د ننګرهار پوهنتون ژورنالیزم ښوونځی وټاکلی او همغه انتخاب ته راغلم. سلام قدمونو کتونکو هیلهمن یم روغ جوړ څخه جامع پر تن اوسي. نن یو ځل بیا زه عطاالله وردک د ابداري یوټیوب چینل څخه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر یم. په نننۍ خپرونه کې زه غواړم تاسو ته د ننګرهار پوهنتون دپاره تاسو یو خپرونه ولرم. په دې خپرونه کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده روژې مبارکه میاشت ده. په دې روژه مبارکه میاشت کې ننګرهار پوهنتون کې امتحانونه دي او دلته دوی سره محصلین سره غږیږو د دوی څخه ښایسته خاطرې پوښتنې هیلهمن یم خپرونه تر پایه پورې وګورئ او د خپرونې څخه خوند واخلئ، زموږ عملتیا وکړئ. سلام علیکم روزان کازان معرفی که. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. اسم من جمال الدین است، باشنده ولایت کابل هستم. در پوهنتون ننگرهار محصل پهنزه ژورنالیسم هستم. سال چندم است بیادر؟ سال چهارم است. ماشاءالله سال چهارم است. برادر ما با زبان دری صحبت میکنه. موضوع مونوگراف انتخاب کردید؟ ها، موضوع مونوگراف یک چند روز پیش انتخاب کردیم. موضوع چی است؟ موضوع تاثیر تعلیمی یوتیوب بر محصلین پوهنتون ننگرهار است. وضعیت استادا همراه محصلین چطور است؟ وضعیت استادا همراه محصلین در پوهنتون ننگرهار بسیار استادا یک خوب وضعیت میکنه. خاطری خوبی ده که در پوهنتون ننگرهار 4 سال تعلیمی را تیر کردی، یک خاطری خوبی ته بگو با ما و بیننده های گرامی خاطری ته قصه کن. خاطری ما این بود که دلیلیه سمستر دوم روز آخری بود که یک همسنفی باز به نام لقمان نام داره که 2 بجه شو بود، یک دم چیغ زدی. ای که چیغ زد نمیفهمم که جن گرفته شد چی. ما بیخی ترسیدیم ما و دیگه همسنفیایم و تا واله لیلی ما تا صبح خواب نکردن. یعنی ترساندتانه؟ ما را ترساند ما را، یعنی خاطره ما بود دیگه. تشکر بیادر، سلامت باش. تشکر از شما. بخیر باش، سلامت باش. بیننده های گرامی، شما تصاویر از پوهنتون ننگرهار را ببینید، با ما بپایید. السلام علیکم روزانه کار ته ځان ورکړئ. لیلا کې اوسېږي یا ښار نه ځې راځې؟ زه په خپله فلحال په لیلا کې اوسېږم او جمعه دویمه هفته کې 2 هفتې وروسته کور ته د چکر لپاره وځم، تفریح لپاره. کله چې پوهنتون ته کامیاب شوې څه رقم احساس سره و چې ته مثال ننګرهار پوهنتون ته لاره پیدا کړله؟ مثلا دا احساس و چې زه 12 نه چې فارغ شوم ما سپتنام وکړو او زه بیا راغلم د په
خپل شوق باندې ما دا امتحان ورکړ، زه کامیاب شوم. د دې هغه جرأت ما وکړ چې زه د دا پونځی په ښه شکل سره په ښه شان سره دا ووایم تدریس کوم، او دې ته د نورو ځوانانو هم توجه زیاته شي. د دې لپاره وتم چې زه هغه خلک چې تعلیم سره شوق نه لري هغوی تعلیم ته وهڅوم. د دې لپاره زه خپل کوشش هم دا کوشش کوم چې ځوانان دا هیله کوم چې دوی هم خپل تعلیم ته توجه زیاته کړي. دا پانځه چې تا په خپله انتخاب کړو دا ستا خوښه وي یا د کورنۍ خوښه دی؟ دا هم زما خوښه وه هم د کورنۍ خوښه وه. مننه، خیر اوسې ورور، خوشحاله اوسې، سلامت اوسې. قدرمنو لیدونکو، تعلیم هغه څه دی چې هر انسان باید هغې ته لیوالتیا ولري. زموږ دا ورور هغه پیغام چې تاسو در وړاندې کړو او د ټولو هیواد لپاره پیغام وړاندې کړو، هیله من یم چې دا خپرونه تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړئ. لیدونکو، ناکامورا پارک باندې دا پارک مشهور ده چې په ننګرهار پوهنتون په مابین کې ده. دلته مل محصل ورور دی سره بغه کېږو د دې د امتحانو او د دې د ژوند په اړه چې د ننګرهار پوهنتون راغلی باندې پوښتنې وکړو. السلام علیکم ورور جان، زه به ورسره کېنم. کېنه زه به ورسره کېنم. السلام علیکم ورور جان. وعلیکم السلام. اول کې که ځان را معرفي کړې. زر مسلم محمدی یم، د میدان وردګ ولایت د جلګي ولسوالۍ اوسېږم. د څوم محصل یې دلته؟ د ننګرهار پوهنتون د ساینس پوهنځی د فزیک څانګې لومړی کال محصل یم. لومړي کال محصل. دغې څانګې ته چې کوم شوي د په خپله خوښه وه یا د کورنۍ په خوښه وه؟ نه، دا زما خپله خوښه وه، د مکتب د دورې. څنګه یو احساس سره پیدا چې ننګرهار پوهنتون انتخاب کړي؟ ماشاءالله دا یو ډېر ښایسته ځای دی. د دې پوهنتون مخکې د دې نه زه امتحان وکړم، د دې ما عکسونه لیدلي وو او ډېر ښایسته ځای دی. زموږ ډېر کلیوال له دې ځای څخه فارغ شوي دي، نو ځکه دا ما انتخاب. د استادانو رویه سره څنګه د محصلینو سره؟ ماشاءالله ښه دي، تر اوسه ښه دي. روژه د امتحانونه دي، څنګه یاستئ روژې سره، امتحانونو سره، درسونو سره څنګه یاستئ؟ خامخا په روژه او امتحانونه چې دا ټول څه سخته معلومېږي، خو بیا هم ښه دي. روژه چې ده که نه دا یو ډېره مبارکه میاشت ده، خو بیا هم ښه دي. دا تاسو ته پیغام. مننه، خیر اوسئ، مننه، سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. راغلو ناکامورا پارک انګړ ته. دلته یو محصل ورور دی سره بغه کېږو. السلام علیکم وروره، که ځان دې را معرفي کړې؟ علیکم السلام، زه منتګل توحیدیار یم. اصلا د ننګرهار اچین ولسوالۍ یم او د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم او ټولنیزو اړیکو پوهنځي د دویم کال د راډیو ټلویزیون شعبې زده کړیال یم. څنګه د امتحانونه څنګه دي؟ روژې سره څنګه یاستئ؟ ژوند څنګه تېرېږي؟ الحمدلله، نو روژه خو د الله تعالی یو ستر نعمت دی او بیا په دغسې هوا کې نو امتحانونه هم ښه روان دي. انشاءالله مطالعه ورته کوو، هر څه منظم روان دي، کوم داسې خنډ او مشکل نشته چې موږ مایوسه شو. الحمدلله هر څه منظم دي. دغه پوهنځي ته چې ته راغلی دا په خپله خوښه دی وایي د کورنۍ په خوښه دی؟ دا پوهنځی که درته قصه وکړم او خبره رانه ډېره اوږده نه شي، زما له ماشومتوب همدغه هیله وه. د 12م ټولګي فراغت نه بعد کله چې ما کانکور ازموینه کې برخه اخیسته، زما لومړنۍ 3 انتخابونه د ژورنالیزم وو. الحمدلله زما همغه قسمت او همغه هیله مې وه چې پوره شوه او لومړنی انتخاب چې ما د ننګرهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځی ټاکلی و، همغه انتخاب ته راغلم په 243.40 نمبرو باندې. یو ښه خاطره خو دې قصه وکړه چې 2-3 کالو کې دلته ننګرهار پوهنتون کې اوسېدې، یو ښه خاطره خو دې قصه وکړه چې زما تر ټولو جالبه او ښه خاطره او زما د شخصیت جوړونې خاطره د ننګرهار پوهنتون او بالخصوص د ژورنالیزم په پوهنځي کې هغه دا وه چې دغه پوهنځي یو ډول خاکساري ماته رابخلي. له دې وړاندې ما په ځینو رسنیو کې کار کړی، خو هغلته داسې وه چې یو ډول غیر مسلکي توب و. کله چې به موږ کار کوو داسې د ژورنالیزم په اصولو برابر موږ نه ولاړ. اما اوس چې موږ زده کړې وکړې د ژورنالیزم پوهنځي له دغه مرکز نه سایقل شو راووتو، نو اوس موږ اساسا د ژورنالیزم اساسي هدف وپېژاندو، یو ډول خاکساري جزې موږ طرح کړه. پیغام څه چې د پیغام د لیدونکو ته که واورئ؟ پیغام خو په ټوله کې زما د افغانستان کړېدلي او ځورېدلي ملت او بالخصوص زده کړیالانو زده کوونکو ته همدغه دی چې زده کړې ته کار ووایي، درس ته کار ووایي. بل داسې څه نشته چې موږ د نړۍ سره سیال شو، یوازې قلم دی، یوازې تعلیم دی چې موږ د دې په ذریعه کولی شو چې له نورې نړۍ سره ځان سیال وکړو. مننه، خیر اوسئ، سلامت.
راغلو آهسته آهسته دلته بل ورور د هغه درس وي د سره به کېږي پلار کې د نظام. سلام علیکم کازان دی ولې کې مرکې کې زما نوم سید عزیز دی د ننګرهار ولایت ارګانو ولسوالۍ د ننګرهار پوهنتون کې د عامه ادارې پوهنځي کې څوم کال دی اول کال دی. ها دې پوهنځي چې کوم شي دا په خپله خوښه د کورنۍ خوښه دی؟ نه د کورنۍ خوښه مې او خپله خوښه مې او څنګه داسې پیدا شو چې تا ننګرهار پوهنتون انتخاب کړ؟ داسې چا و چې ننګرهار پوهنتون یو خو افغانستان ښایسته پوهنتون دی زما خپل همدا ولایت هم دی زما خوښ اول انتخاب دی؟ نه دویم انتخاب. اول انتخاب د کوم ولایت؟ اول مې طب پوهنځی و د فتح طب نه. ها آمادګي درته نیولې وه؟ او انشاءالله آمادګي مې نیولې. ها خو د ننګرهار پوهنتون عامه ادارې پوهنتون ته کومه کړې؟ او همدلته ننګرهار پوهنتون یې عامه ادارې پوهنځي. استادانو رویه تاسو څنګه ده محصلینو سره؟ ډېره ښه رویه کوي موږ سره. موږ ته خپل هر څه درسي میتود په خپله دغه کوي وړاندې کوي. پیغام دې که لیدونکو ته وړاندې کړي څه پیغام لري؟ زما پیغام لیدونکو ته دا دی چې باید خپل درسونه ووایي، امتحانونه دي او د الله تعالی عبادت وکړي. مننه خیر اوسئ. سلامت. ډېره مننه. قدرمنو لیدونکو خدای دې کړي چې دا خپرونه ستاسو خوښ شوې اوسي او تر موږ سره پاتې شئ او زموږ ملاتړ محصلین ناست دي او غواړو دوی سره خبرې وکړو. هیله من یم چې مزاحمت ورته ونه کړم. سلام علیکم روجانه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ځان دې که اوله کې ورور معرفي کړي. زه یو تن محصل د ننګرهار پوهنتون وترنري علومو پوهنځی صبغت الله مون دی. فی الحال دلته زده کړه کوو، اوس امتحانونه دي او غواړو چې آمادګي ورته ولرو نو انشاءالله چې ښه امتحان به ولرو. د کوم ولایت یې وروره؟ د ننګرهار ولایت چراګام ولسوالۍ. دلته تاسو د وترنرۍ پوهنځي کې خپله دی ویلې که نه؟ دا پوهنځی دې په خپله انتخاب کړی یا کور لخوا ورته انتخاب شوی دی کورنۍ لخوا؟ نه ما طبي بخش سره ډېره مینه وه، که انساني وي که حیواني وي، نو زه په خپله خوښه باندې دې پوهنځي ته راغلی یم. نه د کور ما سره کوم دغه نه و. کور راته ویلي ته چې کوم پوهنځی خوښوې هغه ستا هغه دی. دې کې هېڅ لکه موږ تا سره کوم دغه نه لرو، ځکه هر محصل هر چې کومه رشته خوښوي باید په هغه کې خپل فیلډ کې مخکې یوسي. څنګه یو احساس سره پیدا شو چې دا ننګرهار پوهنتون انتخاب کړو؟ نو ما سره خو احساس په دې خاطر پیدا شو، بل دا موږ سره نږدې مو او په دې خاطر هېڅ ولایتونه مو انتخاب کړي وو، خو ما لکه مخکې رشته مې دلته وه، نو خدای کول چې دې ته راغلم. خپل پیغام دې که لیدونکو ته واوروئ. نو پیغام مې دا دی درسونو کې خواري وکړئ، امتحانات دپاره نه تنه امتحانات بلکې امتحانات نه غیر خپل آینده دپاره هغه وکړئ، د افغانستان دپاره هغه وکړئ تر څو یو ښه راتلونکی موږ ولرو، نه داسې چې نورې نړۍ ته موږ لاس وغځوو. موږ باید هر څه فرض مثال په وترنري پوهنځي کې لکه حیواني محصولات دي یا حیوانات په باشه کې کوم ابتکارات دي هغه باید موږ په خپله وکړو، نه باید نورې نړۍ ته لاس وغځوو چې نوره نړۍ موږ ته ووایي هغه راکړي موږ هغو نه مرسته وغواړو، بلکې هغوی رښتې موږ باید مطالعه کړو چې هغوی څه کړي دي، پیشرفت یې کړی دی، تنه هغې نه موږ باید خپل پیشرفت وکړو، خپل تولیدات باید ولرو. مننه. خیر اوسئ. سلامت اوسئ. خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو یو څاڅکی باران هم وریږي. ډېر خوندور موسم ده ننګرهار ولایت د ننګرهار کې چې د اوړي موسم ده او روژې مبارکه میاشت هم ده، نو دلته ډېر ښه موسم ده. قدرمنو معززو لیدونکو دا وه زموږ د دې هفتې خپرونه چې تاسو ته مو در وړاندې کړه. تر بیا چې زه عطاالله وردګ ستاسو په ترمیم چوپړ کې حاضر یم، تاسو په دې بخښونکي الله سپارم. الله مو مال سره د ژوند په ټولو چارو کې بریالي اوسئ. چینل دې سره سبسکرایب کړئ، خپل پیشنهادات او انتقادات له موږ سره شریک کړئ. ښه وخت، خدای په امان.